اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مخکې موږ ویلي وو چې حضرت مجدد صاحب عالمونه درې قسمه دي: عالم کبیر، عالم صغیر، عالم اصغر. عالم کبیر د لاسو شیانو نه مرکب وو. اوس خبره په عالم صغیر کې ده چې انسان ده. د عالم صغیر هم د لاسو شیانو نه جوړ او مرکب ده چې 15 عالم امر دي او 15 اجزا د عالم خلق دي. 15 اجزا د عالم امر هغه عبارت دي دغه 15 لطیفونه چې د په بدن کې د لطیفه قلبي، روحي، سری، خفي او اخفا. دغه عالم امر وی ځکه چې په کلمه د کون باندې پیدا دي. مرکز برسیره تر عرش عظیم ده. خو الله تعالی په خپل حکمت سره د عالم امر څه حصہ په دغه عالم صغیر کې چې انسان د پیدا کړی ده ګټو پیدا وروسته به ذکر کیږي. دغه عالم امر په اصل ذات کې نورانی ده او مایل حقایق د وجوب ته ده، یعنی د کمالات په طرف باندې ده. او 15 اجزا د انسان د عالم خلق دي چې عبارت د لطیفه خاکی، آبی، هوایی، آتشی څلور او 15 حاصل او نچور دغه څلورو شیره او مغز دغه څلورو چې نفس ناطقه ده. دغه 15 امور ته عالم خلق وي ذکر رب کریم په تدریج سره په شپږ ورځو کې پیدا کړی دي. اوس عالم خلق په اصل ذات کې کثیف، ظلمانی او میل دناعت او ذلت او بیکمالی ته ده. عالم امر په اصل ذات کې نورانی، مایل حقایق او د وجوب او د کمالات په طرف باندې ده. عالم خلق په اصل ذات کې کثیف او ظلمانی، مایل دناعت او ذلت لاندې طرف ته ده. اوس نو سوال ذاتی وارد کی چې انسان عالم صغیر د دغه دوه قسم متضاد مخلوقات مرکز څنګه وګرځیدو چې دیغه صفات متضاد په دغه عالم امر ده هغه نورانی ده او عالم خلق ظلمانی ده. عالم امر پورته طرف ته کمالات او ته حقایق دی وجوب طرف ته مایل کی او عالم خلق دناعت او پستی او بهمتی طرف ته مایل کی. دا دوه څنګه سره جمع شوی دي؟ جواب دادا چې رب کریم عالم امر په عالم خلق عاشق کړي او بیا عالم خلق یې غته ځای ور کړي. خو چون کې عالم امر دغه مرکز فوق د عرش ده، نو د انسان په وجود کې دغه 15 لطیفو مرکزونه چې عالم امر ورته ویل کېږي دا د مسافر حیثیت لري. د دغه وجنه حکومت ابتدایي د انسان دا د عالم خلق ده او چې عالم خلق کې ظلمانیت ده، په یغه کې بیکمالی ده، په یغه کې نقصانات دي، خواهشات دي، نو دا چې غالب دي په عالم امر، نو عالم امر هم د نورانیت نه استلای. هغه هم دغه اصلي میل نه چې هغه د کمالاتو په طرف باندې، حقایق دی وجوب په طرف باندې دیغه میل ده، دیغه نه راستل ده. او د دغه لپاره خدای پاک سره جمع کړی دی په وجود د انسان کې چې انسان په مقابله سره چې عالم امر د عالم خلق سره مقابله وکي بیرته اصلي کمالاتو ته ورسیږي چې دغه نه تعبیر کیږي په جهاد اکبر سره. دا جهاد اکبر همیشه لپاره دوام لري. نبی علیہ السلامی الجهاد مازن الی یوم القیامه، دا جهاد مع النفس ته دغه خپل عالم خلق او عالم امر په مابین کې مجاهده مقابله دا د امیشت لپاره وي. د کفارو سره جنگ ته عالم یغته جهاد اصغر وي ځکه هغه کله کله پیښیږي او د نفس د شیطان سره مقابله علی الدوام همیشه دغه جهاد اکبر ویل کیږي. پس لدینه دا څلور طریقې چې اهل الله وضع کړی دي دغه مقصد څه شي ده؟ دغه مقصد دغه عالم اصغیر چې انسان ده دغه تزکیه او تسبیه ده. تزکیه او تسبیه خبره را روانه دي. څلور طریقې کوم دي؟ مشهوره طریقې څلور: نقشبندیه، قادریه، چستیه، سرهوردیه. د دغه څلورو طریقو مقصد هغه دا ده چې د انسان دغه لسو اجزاو تزکیه او تسبیه په کوم قسم باندې راشي.
د انسان د عالم خلق صفائی ته تزکیه وی، د عالم امر صفائی ته تسپیه وی. دا فرق تزکیه تسپیه. د پنځه اجزا چې عالم خلق ته چې اور او اوبو هوا او خاوره او نفس ناطقه ده، د دغه صفا کولو ته تزکیه وی، زکاوت علالیدن ته ویل کیږي. د دغه اصلي صفات ظلمانیت و، کثافت و، بیکمالی و، بهمتی و، د حقایق د وجوب نه لري کېدن و. اوس د دغه صفایي چې راځي دا لکه د دغه اجزا او مړکول چې راځي چې دا به وژنې په ځان کې علالیه به چې هغه دم مسپوح هغه نجس ویني چې اخلاق رذیله دي دا تر لري شي. حیوان ده، پسه ده، غویای ده، اوښ ده، دغه ماکول لحم حیواناتي غوښې خوړل کیږي، لیکن چې په خپل مرګ مړ شي غوښه نه خوړل کیږي. ولې د دغه په وجود کې وینه ده، دا وینه غلیظه، دغه نجسه هغه چې په بدن کې تیت شي نو ټول بدن نجس کوي. خو چې کله حلال کې دغه وینه تر جدا شي دغه حیوان نه غوښه بیرته صفا پاتې شي، ماکول لحم شي، غوښه استعمالي ذات روا وګرځي. نو دغه انسان دغه عالم خلق اخلاق رذیله چې هغه دی هغه خپل صفات ته ذاتی صفات ته دیغه لري کول دا لکه یو نوع علالول د سکیږي، ځکه تعبیر په تزکیه سره ده. او د پنځو اجزا او نورو صفاینه تعبیر په تسپیه سره کیږي. ولی دا په اصل ذات کې خپلم نورانی دي، صرف د عالم خلق ګرد په ورغلای هغه خاور چې په وجود کې د هغه په غالبه شوی ده. شیشه په اصل ذات کې صفا ده، هغه علالیده نه غواړي چې طبیعت بدلې، صرف صفایي غواړي چې ادي په مخ باندې چې کوم ګرد پروتي ګر تر لري کې نو شیشه بیرته صفا د خپل کمالات نورانی تخکاره کیږي. نو د عالم امر تسپیه دغه نه تعبیر په تسپیه کېږي، صرف صفا کول دي، هغه خیره تر لري کول دي، قدرات عالم خلق تر لري کول دي. اوس څلور سره طریقې دي دغه غرض دی پاره، خو په دا څلورو طریقو کې دا درې طریقې چې قادریه، چستیه او سروردیه ده، د اول د عالم خلق د تزکیه کار شروع کوي. د دغه وجنه مشکلات هم په دغه درې لارو کې ډیر دي. ولی د انسان عالم خلق اصلي صفت ظلمانی و، په یغو کې پستی و، دناعت و، بیکمالی و، دا چې د خپل طبیعت نه اړه لکه واژنې چې نو ډیر تکلیف غواړي، په تکلیف د خپل طبیعت نه اړه. ځکه هم په دا نورو طریقو کې ریاضات ډیر دي، اکثرو طریقو کې خلوتونه د چلیخانه دا ډیر دي، حتی په ډیرو طریقو کې ما تخپل غږیدلی وربشو باندې په روټو گزاره باندې کوي، خطر کاریم نه خوري، په تیارو کې گزاره کوي. ډیر تزکیه چې راولي دغه اصلي عالم خلق چې د خپل طبیعت نه باسي، نو روژې نیسي، غریبانان خدای رضا غواړي. په نورو طریقو کې هم مقصود د خدای پاک رضا ده. نو د نفس خواهشات ټول تر کوي، ښه خوراکونه نه کوي، حتی اکثر وخت روژې نیسي، اکثر وخت په خلوت په ګوښې ځایو کې وخت تیروي، خپل خواهشات ټول تر کړي. نو دا د تکلیفو لار ده. په دا مابین کې د تنبیه په شکل یو خبره وکړو، د عالم خلق تزکیه چې د خاورې، د اوبو، د اورو، د هوا ده، دا جوګیان هم کوی شي، ورسته را روان دي براهیمه ورته دغه هم کوی شي. د دغه وجنه دغه جوګیانو تم څه کشف پیدا کیږي، دغه وجنه په عالم ممکن کې، عالم خلق کې څه تصرفات هم کړی شي، لیکن دوی په عالم امر کې هیڅ دخل نشي کړی چې دیغه مرکز د عرش عظیم نه پورته ده. د دغه وجنه د اهل الله او د جوګیانو چې مقابله راشي، خدای پاک اهل الله په غالب کوي، ځکه چې دغه دواړه جانب دي، ام تزکیه د عالم خلق کړي، ام تسبیه د عالم امر، او دیغه په عالم امر کې مداخله نشته. دغه یو مشهور واقع د موږ د حضرات مبارکین یو خلیفہ صاحب سید امیر په نامه باندې الوګر د علاقه د مداغه ده، دا یو وخت کې هندستان ته سرهند شریف ته د حضرت مجدد الفسانی قدس الله سره زیارت مبارکه تللی و. نو دوی وی چې زه الته د یو داسې جوګي سره پیښ شوم
چې 50 کاله د عالم خلق په تزکیه کې وخت تیر کړی وو. 50 کاله. ما یو شاګرد د ویل چې په دانوشیره کې الته مې د یو جوګي سره څه شناخت راغی، وای شودو چای به هم نه خور چې بیا مې کشف خرابېږي. ښه خوراکونه مراکونه دیم نه کوي. اوس نو دغه سره مې مقابله شوه. چې مقابله مې شوه، وای زه د تصرفاتو ته حیران وم. حتی کله به داسې کیفیت راته جوړ شو لکه ماران چې په ما باندې را رواني. کله به د اخړو اوبو په شکل لکه یو غټ سیلاب چې په ما را روان وي. کله به د اور په شکل باندې خو چې را نږدې به شوه ورک به شوه. تر دې پورې چې اخر مې د حضراتو مبارکینو رابطه ونیوه. د دغه رابطې د نیولو سره د خولې نه چغه ووته، زړه یې وچاوده او هلته مردار شو. نو دغه د تزکیه کار د عالم خلق دا جوګیان هم کړی شي. نو په عالم خلق کې څه تصرفات هم کړی شي. دا جادوګر بدبختان هم په دغه لګوي. نو غرض ده چې دی جوګیان عالم امر ته عروج نشي کړی. نو دی د درېګونو تجلیاتو نه چې تجلیات صفات خدای پاک دي، تجلیات شیانات د خدای پاک دي، تجلیات اعتبارات د خدای پاک دي، د دغه ټولو تجلیاتو نه دی محروم او بې برخه دي. او اهل الله ته دغه تجلیات پیدا کیږي، نو خدای نصرت ور سره مرګري شي، نو ځکه په غالبه کیږي. دا نور طریقې درې سره د عالم خلق د تزکیه کار مخکې کینو مشکلات لري. اما طریقې نقشبندیه کې اول د تسبیه کار شروع کیږي د عالم امر او هغه اسانه د ځکه اصلي ذات کې د نورانی صرف هغه ګرد ورغله چې ګرد تر لري کې بیرته خپل نورانیت ته کار کوي. خو بیا په عالم امر کې اهل الله د نقشبندی اول تر ټولو نه د لطیفه قلبي چې د چپتی نادری ګوتلاندې زړه ده، دغه لحم سنبوري غوکه نه ده مراد، په دغه یو لطیفه ده. لطیفه دیغه کار اول شروع کوي. ولی زړه اساس او بنیاد ده. زړه د ټولو اندامو سردار ده. چې زړه اصلاح شي نو ټول بدن ذاتی اصلاح ده، او که زړه خراب نو ټول بدن خراب ده. لکه حدیث مبارک راځي: الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بخاری جلد اول صفحه 13. په بدن د انسان کې و ټوټه ده چې هغه صالح وي نو ټول بدن به صالح وي، هغه که فاسد وي ټول بدن به فاسد وي. هغه څه ده؟ هغه زړه ده. نو دی اول د زړه د اصلاح کوشش کوي. نو په کارم خلکو ته دا ده چې دغه رئیس د اندامو سردار او امیر د اندامو دغه د اصلاح کوشش ډیر وکړي، او چې دغه زړه اصلاح وشي. په دغه اصطلاح د شریعت باندې بیا دغه زړه ته قلب سلیم ویل کیږي، او دغه قلب سلیم ځای جنت ته. څوک چې د قلب سلیم خاوند وي، لکه آیات کې راځي: ورځ د قیامت هغه ورځ ده چې سړی ته نه مال ګټه ورکوي نه زمن، ملک هغه چاته ګټه بوي چې هغه د خدای پاک حضور ته په قلب سلیم راشي، په روغ زړه راشي، د هي عقیده خاوند وي. نو هغه ته بس کامیابی ده آخرت کې. نو په لطیفه قلبي اول کار شروع کوي. دغه نه بعد بیا د لطیفه روحي، بیا د لطیفه سری، بیا د لطیفه خفي، بیا د لطیفه اخفا. خو دغه تسبیح راځي په چی شي؟ په ذکر د اسم ذات باندې. اوس نو په هر محل کې دوه متضاد صفات دي. دا بیا که ورځ خدای پاک توفیق راکړو د خلیفہ مبارک یو بل کتاب ده تنویر الابصار په نامه، د 5 ځایو محلو خصوصیت چې خدای پاک دا منتخب کړی دي دغه 5 لطایف لپاره ډیرو بهترین تحقیق کې لند دا درته وایم چې دا ار یو ځای کزړه ده، ک روح ده، یا تاریخي ده، ک بډوګي دي، او ک سګای ده، ک د سینې پردي دي چې د اعصاب کې چلیږي. دا دوه قسمه صفات لري، نیک او بد. ار یو دوه قسمه صفات لري. اوس کده شي چې هغه ځای د خدای پاک په ذکر مشغول شي نو اصلاح راځي، په نیکو صفاتو متصف کیږي. او کنه وي نو د شیطان مداخله وي. لکه مثلا زړه کې دا د محبت ځای ده، کله محبت دنیا کله محبت الله. اوس که زړه کې ذکر شو
بیا محبت الله پیدا کیږي د آخرت پیدا کیږي او که ذکر نه وي نو محبت دنیا پیدا کیږي یا بل فرض ک په دغه اندامو کې په بعض ځای کې د ژړا او د خندا اثر ده هغه ځای کې چې ذکر وي نو هغه ځای اصلاح کیږي رقت کې پیدا کیږي د ژړا کیفیت پیدا کیږي بیا انسان عاجزي کوي او کله چې ذکر باندې نه وي نو بیا غفلت وي کې خندا او لټپیرونه دغه شیان بیا خوند ورکي او کله چې د عالم امر تسبیح وشي دا خو مخکې موږ ویل چې مسافر د په دغه بدن کې محکوم او مغلوب د عالم خلق غالب ده لیکن چې د تسبیح راغله د تسبیح معنا دا ده چې د جانب ذات غالب شو حکومت د په اختیار ورغی نو دای غالب شي چې غالب شي هغه عالم خلق چې مخکې غالب او اوس مغلوب او محکوم شي دا خبره به بیا وروسته ان شاء الله العزیز را روانه ده ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله یو ملک حکومت چې په بل باندې جنگ راغی نو بیا هغه دغه ملک او اقدار ختم کی هغه بندي خانو ته کې غریبان را سر کی د خدای ذکر چې راغی بدن ته هغه عالم امر غالب شي او عالم خلق د مغلوب وګرځي چې مغلوب شي نو خود به خود دایم د اصلاح کاری شروع شي عالم امر خو وصفه نورانی و دیغه مایل د خدای پاک په طرف باندې و عالم خلق ظلمانی و دیغه مایل د ذلت په طرف باندې و نو هغه چې الت عالم امر څومره غالب کیږي دای تابع کیږي الناس علی دین ملوکهم خلق د خپل پاچایانو په دین باندې دي چې پاچای د نفس اماره و عالم امر د په لار روان و چې اوس پاچای د عالم امر شو نو عالم خلق خود به خود نن سبق کې موږ تاسو ونه ویلې چې حاکم دی وخت او عالم دی وخت چې دغه دوه استاوی رعایت په خود به خود اصلاح کیږي چې حاکم غلط شو عالم مفتی غلط شو نو خلک به خودی ته ګوري نو هغه خود به خود گمراه کیږي چې زړه اصلاح شو عالم امر غالب شو عالم خلق تزکیه په زمن کې به د تکلیف راځي ګوره د موږ لار ډیر یو اسانه لار ده به د تکلیف راځي هغه تزکیه چې مخکې علالول و د خپل طبیعت نه اړول و چې په نورو طریقو کې وي ریاضات و چلی وي روژې وي لوګي او تندې تیرولې هغه یو شی تم ذاتي ضرورت نشته ولې چې مشر اصلاح شو کشر خود به خود ذاتي په لار باندې روانيږي بیا ډېر ریاضات ته حاجت نشته پکې او دا په برکت ته حضرت شاه نقشبند بهاء الحق والدين بخاری قدس الله سره په برکت باندې دا شوی یو وخت خدای پاک ته په التجا شو 15 سورې سر په سجده باندې پروت الهام ورته شو د خدای پاک ته طرف نه چون درای ما طرف ته څنګه راځي یا دا معنا چې څه غواړي حضرت شاه نقشبند زه ورته ان چې من خو هم ان شوت دا غواړم چې ما زړه څه غواړي هغه سي دی وشي رب کریم ورته ته بنده دا خو د خدای صفات اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فعال لما يريد چې الله چې شي اراده وکي هغه وکيږي ته څنګه دا وې د بیا په سجده شو او ډیر شپه نه بعد بیا خدای پاک ته طرف نه حکم ورته شو ان چې تو خو هي ان شوت پورته کسر چې ته څه غواړي هغه دې وشي اوس نو څه غواړي دا معنا سل تعطى سوال کو اوس درکول کیږي د رب کریم ته وی چې خدای پاکه زه هغه طریقه غواړم چې مطلوب ته رسیدل په یغه کې تر ټولو طریقو اسانه او ډیر تیز وي اسانه او ډیر تیز وي د دغه طریقې نقشبندی القا ورته وشوه ځکه دته مندرج النهایه فی البدایه ویل کیږي سمانه د نورو طریقو په اخر کې چې کوم کمالات پیدا کیږي دغه طریقې په اول کې هغه کمالات پیدا کیږي په نورو طریقو کې د ډیر تکلیف نه بعد ولایت ته سړی رسیږي دغه معلومیږي ک سړی په دغه طریقه کې صرف لطیفه قلبي کې په اخلاص کار وکي تاسو په نامه نه په اخلاص کار وکي نو دی ولایت نه دا سړی نه خالی کیږي په د اول لطیفه قلبي کې چې اصلاح تام وشي نو یو کار او مقام دی ولایت دغه انسان ته نصیب کیږي یو مرګره دیو خلیفہ مبارک المسیو
یو وخت کې ما ته ویلي وای د اوله لطیفه کې ما 6 کاله تیر کړه. نیکه مبارک خلیفہ صاحب شیریندل په نامه باندې د نور مشایخ صاحب خلیفہ او ډیر نادر سړی و. بیخي او نادر واقعات ما ته چا بیان کړی دي. دیغه المسایو په خپل کور کې وای په اوله لطیفه کې 6 کاله تیر کړه او وظیفه مې په ډیر عشق او محبت کړه. په د اوله لطیفه کې تر اسمانو پورې ټول حالات خدای پاک راته ښکاره کول. ام د مځکې ټول حال ام د اسمانو ټول حال په اوله لطیفه کې وای خو کړای مو خو چې لږ وخت ډیر تیر شیم چې وظیفه را بدله نه کړي ته مزړه تانګي وظیفه نه کوو چې اوس وظیفه را بدله نه کړه کوی څومره په ټول شواروز کې 3 منټه یا 2 منټه هغه په څو حضور د خپل پیرنګ نه را پیدېږي رابطه نشو نیولای حضور نشو برابر ولای او بیا شکایت ته چا نه وي دی وظیفه نه وي. دا چې سړی وظیفه کوي په اخلاص او په حضور داسې کینی چې داسې تصور وکي او خبره درته وکم د آیات ساتي ټول وخت لپاره داسې تصور وکي لکه دلته په مخ کې مجلس کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ناسته او دیغه د سینې مبارک نه د ما پیر ته فیض را روان ده دیغه د ځړه نه د ما ځړه ته فیض را روان ده په داسې حضور چې داغه دواړه تصورات وکي او بیا اسم دی الله تعالی په ځړه کې شروع کی په خو عشق او محبت باندې په 15 منټه کې دومره کار کیږي چې په 15 میاشتو کې نور خلک نشي کولای. خو چې چورت حضور خو داسې اوره د یو څه ساعت لپاره خو سره له حضور برابر کی دغه نه بیا یو کیفیت او ملکه پیدا کیږي چې بیا ته ذکر کوي نه کې ژبه بیا جاری وي. بیا دغه ځړه د الهاماتو د علوم له دنیا او موهوبیه او قابل وګرځي. قرآن خدای پاک د جبرائیل امین په واسطه د نبی علی السلام په ځړه نازل کړی و الهامات زړه ته کیږي علوم له دنیا زړه ته کیږي علوم موهوبیه زړه باندې نازلېږي علوم الهیه په زړه باندې نازلېږي. اوس نو چې زړه صفاوي نو علم به ورته راځي. دا بیا ان شاء الله وختن په وختن باندې خپل سبقونه پکې وایي.